د تورهم تازه معلوماتونه مخکې اول دغه د شینواري ماما ویډیو ګورئ چې دا څه ویل غواړي عین بعد بیا معلومات در سره شریکوو. دا راوتړله شوه موږ روچارس هم څه کوو پوډر هم څه کوو ټوپک هم راخلو په دغه چا سره چې روپۍ دغه ما ډازي کړو او روپۍ ته راخلو هر وران کار چې موږ یې کړو دې دنیا به مخ شي. ولې وران کار کې نو نه به یې کار چا یې کړی زه ماله چې رانه که زه دغه ما ډازي کړم دغه ما نه یم کړم او کورن که دې ګړکو ګرانه وکړي چې ما سره روپۍ نه او چې لارې را شروع شي بیا هېڅ هم نه کړو او بیا خلاصه شو بیا کار کې بیا خود د تورخم دروازه به سبا 9 بجې انشاءالله چې خلاصه شي د پیدل تګ راتګ خلکو پر مخ. خو مین خبره دا ده چې آیا په تذکیره به د دې خوا نه خلک پرېږدي؟ نو عموما خو داسې وي چې تورخم ډېر وخت بند وي او بیا خلاص شي نو بیا د ډېر رش د وجې دې مخه چې کوم د پاکستان د طرفه کوم خلک ځي هغه بیا په تذکیره هم پرېږدي او په پاسپورټ هم پرېږدي. نو سبا به دغه معلومات هم راشي چې آیا په تذکیره پرېږدي یا نه پرېږدي. خو عموما د ډېر رش د وجې بیا په تذکیره هم خلک پرېږدي چې افغانستان ته لاړ شي. نو سبا خو به د هغې خوا نه هم ډېر رش وي او د دې خوا نه به هم ډېر رش وي. نو کوشش وکړئ چې سفر یو ورځ نیم وځنډوئ نو دې کې به تاسو ته هم فایده وي او رش به هم لږ کم وي چې مطلب که هر څوک وایي چې زه په یو ورځ باندې لاړ شم نو هر څوک بیا به تورخم کې ډېر بد غوبل وي. نو کوشش دا وکړئ چې یو خپل سفر یو ورځ نیم لیټ کړئ هم پروا نه کوي خیر د سبا بله ورځ راشئ بله ورځ راشئ خو د ډېر رش به وي سبا هر سړی به کوشش کوي چې زه لاړ شم ځکه چې دلته هم ډېر خلک ایثار دي هغې خوا نه به هم ډېر خلک راځي بیماران به راځي په ډېر خلک نو رش به کافي رش وي.